د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشئ. زما هیواد یا مهنمن خبرونه د خبرونه کې درته زه کوچی ناصري خرغلاس ویم په دې هیله چې رک روغ اوسئ ورځنیو چارو کې بریمن اوسئ. درنو دوستانو تاسو ته بهتر معلومه ده چې په دغه خبرونه کې موږ د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه ترسره کوو. نو نن خبرونه د ځنګل ساتنې لپاره یا په غرونو کې د ځنګلونو هغه ارزښت ځانګړی شوی ده. موږ د ننګرهار ولایت اړوند اچین ولسوالۍ پیښې تنګي سیمې ته راغلي یو. تاسو ګورئ دا غرونه ټول په څېړیو خوون او دغه راز په نورو ګڼو بوټو باندې پوښل شوي دي. خو په ټوله کې تاسې په خپرونه کې له دې خبرو چې په اچین ولسوالۍ کې د اچین ولسوالۍ په غرونو کې څومره ځنګلونه شتون لري، په ځنګلونو کې کوم بوټي دي، ساتنې ته څومره پاملرنه شوې ده. د دې سیمې ولسونو سره به غږیږو، دغه راز خپله د همدې برخې مسؤلینو سره به غږیږو. هیله مو دا ده چې زموږ د نن ورځې خپرونه تر پایه ننداره کړئ، ملتیا مو وکړئ. زرغون شال دا آبان دی بپری رخ پور کم دا وطن بپا مثال دا زر نور کم زی ساتم دا وجود پپا کوینا تری قربان می دی دا تن غشی اڈونا دا من شدا ایمان زن ربول امرا سرا دا چی پزر دا وطن منا زما روح پریتا زکی گیو زلی د خپرونې درنو مینوالو، ما پیل کې یادونه وکړه چې د ننګرهار ولایت اړوند د اچین ولسوالۍ پیښې تنګي سیمې ته راغلي یو. دا کومه سیمه کې چې په ګولاړي نو دا د پیښې تنګي یا د وچې ژورې سیمه ده. د خپرونې موضوع مو وړاندې درته یاده کړه چې نن غواړو په دې خپرونه کې یوازې په ځنګل ساتنه باندې وغږیږو. اوس د همدې سیمې یو اوسېدونکی په څنګ کې راسره ولاړ دی، غواړو چې په همدې تړاو له ده سره وغږیږو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خیر اوسئ جناب ناصري صاحب، زما نوم شاوري دی، د دې سیمې یو اوسېدونکی، د دې سیمې یو خدمتګار. خدای دې وکړه تاسې سفر ښه وي او ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. ما پیل کې یادونه وکړله تا سره په دې غږیږو چې په دې سیمه کې ځکه چې موږ د دې غرو په لمنو کې ګورو نو اکثره څېړۍ او خوون تر سترګو کېږي. په دې غرونو کې نور کوم بوټي شتون لري؟ دا هم داسې په طبقه وي، هوا او اقلیم پورې اړه لري که نه. په لومړي قدم کې خو څېړۍ او خونان او غرغوشتو او ځنګل دی، طبیعي ځنګل دی، دا شی شتون لري. پسې طبقه کې چې دی لمنځي دي، یو څه اندازه جلغوزی لري، بیا پسې لمنځي او نختر او صرفان او قسمه قسمونې دي. خو دغه یو څو نمونې دي چې تاسې ته مو ویلې. نختر او لمنځه چې دا به وړاندې دا وړاندې څو لکه مورګې طرف ته او یخې هوا ته چې نږدې کېږي هلته بیا د هغې نختر دی، سرب دی او زیږون په نامه یو ونه ده. دغه ځنګلونو ته په پاملرنه را سره وغږېږه، مثلا دې ته څومره پاملرنه کېږي او ساتنې ته څومره په هغه شته ده؟ دا خو داسې ځنګلي دي چې زموږ د قومونو ځنګلي دي، خو بدبختانه چې په افغانستان کې الله ته وړي راوړي. دلته داسې خلک په موږ باندې په تیرو کې مسلط وو چې هغوی هغه خپلو قومي تړو او ځنګل ساتنې ته دا ولسونه پرې نه ښوده. خو لله الحمد چې اسلامي امارت راغلی دی، دلته یې هغه قومونو تړي او هغه موږ چې کوم حنانات او کلتور لرو د هغې په سیسټم موږ دا غر ساتو. موږ فی الحال هم ولسي تړونونه لرو، ولسي تړون باندې دا غر موږ ساتو د اسلامي امارت د همکارۍ باندې. د هغوی هغه ځنګلاتو کوم مسؤل چې دی هغه شپه او ورځ موږ سره په دې کې همکار دی او شپه او ورځ یې موږ نه ملاتړ کړی دی او موږ تر راضي یو، تر خوشحاله یو. امارت په دې برخه کې موږ سره ډېره هڅه او ډېر کوښښ کړی، ډېر د زړه نه تر خوشحاله یو. دا اوس هم زموږ قومي کمیټي ده دلته مخکې ناسته ده، هغوی یو قسم لرګی هم نه راپرېږدي او خپل ځنګل چې دی دا موږ په هغه قومي تړو او قومي کلتور باندې ساتو او چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ دغه طبیعي ښکلا د منځه ویسي. یو خو دا چې تاسې خپله باندې دې شهیدان یاستئ چې افغانستان نړیوال اقلیمي بدلون سره مخ دی، نو یوازینی شی زموږ هېواد هم دومره پرمختللی نه دی چې موږ په نورو وسایلو باندې د اقلیم د بدلون نه ځان او هغه آفتونو نه ځان وساتو. نو یوازینی شی دی چې موږ خپل ځنګلونه غني کړو او وساتو، تر څو موږ د طبیعي آفتونو لکه سیلابونه او نور قسمه قسم آفات دي چې د هغوی نه موږ د ځنګل په واسطه باندې بچ شو. نو دې ته هم زموږ د ولس او زموږ د اسلامي امارت چې کوم حاکمان دي په ولسوالۍ کې او کوم نمایندګانې دي د هغوی په ګډه پاملرنه باندې موږ
د ځنګل ساتنې ته ډیره پاملرنه کړو او ډیر هم ساتل. تاسو یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې وخت د اسلامي امارت پر رسیدو سره ځنګل ساتنې ته پاملرنه زیاته شوې ده. خپل ځنګلونو کې څومره تغییر راغلی؟ تاسو خو د دې سیمې اوسیدونکي یاستئ، ضرور ګرځېدلي به تیرو 4 کلونو کې ځنګل کې څومره تغییر راغلی ده؟ خواله کم لوري ته لاړ یو، هغه سرسبزي خپل د بوټو شتون د رختې په دې را سره وغږېږي. واقعا چې یو شی ساتل کېږي هغه خو خکږي او ارسي ډیرږي. زمونږ ځنګل ساتنه چې کله مونږ پیل کړي، مونږ هیڅ کله هم د قومي دغه باندې دلته اجازه چاله نه ده ورکړې زمونږ ځنګل کته شي. خو افغانستان د بدبختانه چې حالات څنګه او څنګه کېږي، نو د کله چې اسلامي امارت راغلی او دلته واکمن شوی، ځنګلاتو کې ډیره ښکلا او ډیره مخنیوی کته کېدو هغه شوی. موږ ډېرې طبیعي ښکلاوې لرو پورته او ډېر هغه څه لرو چې هغه یو جذب کوونکي یو ښه ځایونه دي چې شاید تاسې د ښار نه راشئ بیا دلته میله ځایونه موږ لرو، موږ ښایسته ځایونه لرو. غواړو چې دې ته سړک ورتیر شي او دغه په ایرو کې لال راښکاره شي. نو یوازنۍ د ځنګل ډېره مخنیوی چې کږي او بیا نه کته کږي دا ده چې سړک لاړ شي، چې دا ښکلاوې راښکاره شي. د حکومت پاملرنه به نور هم زیاته شي، موږ به نور هم جدي شو. ځکه که ته راشې ولته یو میله کړې او د دې ځای نه یو ښه تصویر وړي، هغه ونه موږ ساتو چې د کومې ونې ته صفت کړي، هغه به موږ وساتو. موږ ښایسته ځایونه لرو، باید چې دې دپاره کار وشي. دې دپاره موږ او تاسې ټول هم حکومت ته او هم ولسي خلک موږ په دې باندې کار وکړو چې موږ ډېره زیاته مننه، هدف ته خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. کوم ظالم چې داستا بد غواړي وطن، خدای دې پرې کړي ستا د هر دښمن لاسونه. خدایا مسمه کافو مینا د وطن کې چې پرې وایم د مینې څو بیتونه، چې پرې وایم د مینې څو بیتونه. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. د اچین ولسوالۍ پیښې تنګي سیمې ته راغلي یو. په څنګ کې مو د همدې سیمې یو مشر سړی ولاړ دی. له دی اورو چې دی په دې سیمه کې څومره ګرځېدلی ده، خپله په دې ځنګلونو راته وغږېږي، په دې بوټو راته وغږېږي. ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیر اوسه، تاسو ستړي مشئ. تاسو خپل نوم راته واخلئ. زما نوم خان افضل دی. خان افضل د همدې سیمې اوسېدونکی؟ همدې سیمې اوسېدونکی یم. د څو کلو به یې؟ در تقریبا 2 کلو به یم. 2 کلو. دې غرونو کې څومره ګرځېدلی؟ دې غرونو کې ډېر ګرځېدلی، مګر تیږه باندې بلا دی. که داسې وغږېږي راته، مثلا چې دې غره کې مخکې ځې، دې سیمې ته کوم نوم اخلي، بیا دې لوري ته کوم پروت ده، دې خوا ته کومه سیمه ده؟ دې سیمه باندې نام مازې دې ته وچه ژورېږي. وچه ژوره. دا مامان سره ټاش دی. او دې بابل نو ته نری ناوي، او دې طرف څخه د لمبوي لمبوي او پورته دا بیا دوه ناونه د درې چوي دریا یو شاناو ته یو پیښې ناو. ښه، د کې وړاندې بل کس سره مو غږېدو، په دې بوټو را سره وغږېږي. کوم بوټي پکې شتون لري؟ دې کې قسم بوټي شتون لري. څېړه یا خونه دلته د سمه کې نږدې دی، دا نږدې او بر شي کنه منځ موږ ته د کونړ سره نختر ته دلته نختر موږ بیا بوټي ته نختر د منځ جنغوزه او بدر دی سره موږ ته بدر او لغایب کې دا وبخته او یا اتیا قسمه بوټي دی غره کې. حاجي صاحب غره کې ته ګرځېدلی، ستا په نظر د کوم بوټي عمر زیات دی؟ د منځ عمر زیات دی. د منځ زیات دی. د منځ عمر زیات. تقریبا څو کاله عمر بلري؟ تقریبا 300 کاله عمر لري. 300 دور عمر. او دا لوړ ارتفاع لري پورته کیږي. دا لوړ ارتفاع دا سي ارتفاع لري چې خو د زموږ په لارو بغوسول 214 شوري به درواتې وی ځانې. خیدین ارتفاع ډیر لوړ. ډیر لوړ. عمر هم زیات دی. عمر هم زیات دی. او په دې غره کې کوم بوټي ستاسو ډیر خوښیږي؟ دې غره کې زما نختر ډیر خوښیږي. نختر ډیر خوښیږي. نختر مخ. او ته کله ډیر خفه کیږي چې مثلا یو څوک وګوري او د خدای مکړه د شنه بوټي قطع کېدو ته اراده لري یا پرې کوي، څومره خفه کیږي؟ خپل ما دور خفه کېږم لکه زما زوی څوک وژني بچای چې امریکا نه ولا چې دور اختیار زړه نه خفه کېږم دی ما. یعنی په بوټي ډیر خفه کیږي. بوټي ما ډیر شنه ځنګل ما ډیر زیات خفه کېږم ځکه دا خلا ور کوي بل او د سر مرزونه د فکر او په دې وروستۍ کې خو د ځنګل ساتنې ته پاملرنه زیاته شوې ده کنه؟ ډیره زیاته شوې ده. امارات چې راغلي کېدل دلته بس دغه خلک د غره باندې دغه نقشه بس، یعنی دلته چاته اجازه نشته چې نه اجازه نشته، نه نشته د شنه بوټي اجازه بالکل نشته. دلته د اسلامي امارت دغه مربوطه ادارو ترڅنګ خپل قومي تړي به شتون لري کنه؟ او قومي تړي شتون لري. زموږ د بره کمیټې نه ساده او خپل دا موږ ورته چارمغز وایو، ځینې ورته غوز وایي.
دا بوټي دلته نتیجه ورکوي شته دا ډېره نتیجه ورکوي. دا زموږ خپله مالبر دي تقریبا 4-5 لکه روپو عواید موږ د کال تر د کال دا خو اوس هم دلته ځینې بوټي ښکاري خو فکر کوم هغه موسم تېر شوی ده چهارمغز راټول شوي دي. دا خو به دلته بوټي کم دي. دا ماشومان یې ولي که نه پورته بیا ځنګلي بوټو ډېر او دلته دا ماشومان راولي بس. او خپله دې حاصل تا ویل چې 3-4 لکه عواید لرو. یو ونه چې ښه پالنه شوي او برابره ونه څومره چهارمغز ورکوي؟ 80 منه چهارمغز ورکوي. یوه ونه غټه ونه هغه ډېرې غټه دي. دا ډېر غټې ونې هغه. نو مشران ستاسې غږ اوري څه غوښتنه لرئ څه غواړئ مهرباني؟ موږ دا غوښتنه لرو که دا وطن خلک شي ټول غریب دي. دا سړک چې راشي دلته دې سره آبادي راځي او ما په خپله باندې دا ارمان زړه کې کړی چې هغه پر ما موژنې چې ګنې خیلو کې زانګو کښېنم او بعض ګوډدامه موږ ورته دې کېدم او کېږدم تر برقي زانګوګان نه دي که پاکستان مدیان او سوات کې شي دغسې بیماري کې. نو دغسې آبادي زموږ د وطن کې خوښه او آبادي چې راځي که نه دلته مکتب جوړ شي او تعمیر جوړ شي دلته دا خلک سبق ویي تعلیم وکړي. اوس موږ تاسو ډېر وروسته پاتې دنیا کې تشي نه پاتې تعلیم نه پاتې دلته چې اوس د انجینر او ډاکټر اوس موږ دغه سړک دومره ضرور ده چې اوس دې غره کې بر ډېر کور نه زیات آبادي مؤسسات هم ښه خدمت کوي. خو موږ داسې د کلینیک جوړ شي موږ ته موږ داسې مزدوري د خلکو د سړک په پیداوالي کې سره د خلک تکړه یې زموږ هغه دا خواري غریبي ګایم پوه شو. دلته هوټل جوړېږي دا کار شی که د ننګرهار ولایت کې دی نه ښایسته او وار کار نشته. دا ډېر منظرې ډېره زیاته مننه ما ستاسې غوښتنه واورېدل شوه په دې هیله چې مشران یې واوري او د ستاسې دغه غوښتنو ته ځواب وویل شي. درنو لیدونکو تاسې د دې مشر خبرې واورېدې. د ده په خبرو کې یوه ډېره جالبه او ما دپاره یو ډول هغه ولتې دی وایي چې د دې بوټو په پرې کولو باندې دومره خفه کېږم لکه یو څوک مې چې خدای مه کړه بچی راوژني. بل غوښتنو کې دا و چې دې سیمې ته د غځېدلی سړک دې جوړ شي خپله په دې سیمه کې د روغتیا او د معارف په برخه کې خدمات دې وړاندې شي. نو زموږ خپرونه جریان لري په دې هیله چې زموږ خپرونه تر پایه ننداره کړئ. زرغون شال دا انبار دی بپری رخ پور کم دا وطن بپا مثال د زر نور کم زی ساتم د وجود پپا کوینا تری قربان می د دتن غشی اډونا دا من شدا ایمان زل رب الامر سره د چی پزړه د وطن مینا زما روح پرتا زکیږي او زلی درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. موږ اچین ولسوالۍ ته راغلي یو. دا هم د اچین ولسوالۍ د پیښې هغه تنګي سیمه ده. په څنګ کې مو د همدې سیمې یو سړی ولاړ دی. دا نو له ده سره غږېږو. دی به ضرور په دې غرونو کې ګرځېدلی د دې ونو قصې به راته کوي د دې بوټو قصې به راته کوي. ستړي مشئ په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسې خپل نوم راته واخلئ. زما نوم وطن د اچین د ولسوالۍ اوسېدونکی د پیښې. وطن خوشحاله شوم. څو کلن به یې؟ زه تقریبا 4-50 کاله عمر لرم. الله د صحتمند لره ماشاءالله صحت دې ښه ده او موږ به دعا درته کوو. ما یادونه وکړله نن په دې غږېږو چې په دې غرونو کې هغه د ځنګلونو هغه ارزښت باندې غږېږو خپله د دې بوټو په هغه شتون باندې غږېږو. دې سیمه کې چې اوسېدلی نو ضرور دې غره کې بلد یې ګرځېدلی انشاءالله. کومو سیمو پورې تللی؟ یارې زه د دې ځای نه چې د پیښې څومره غر دی که نه اخري زمونږ عبدالخیل ته یو طرف ته مامان پروت دی. هغه مامان چې پروت دی هغه د سپین غر ولسوالي ده. عبدالخیل چې مامان به دې خوا دې خوا دی او عبدالخیل دې خوا هغه اچین ولسوالۍ پورې هغه مربوط لري. خو دغه څومره ساحه چې ټوله ما انشاءالله لیدلې. یعنې دې غره کې هغه کومه سیمه ده چې ډېر ښه ځنګل ولري ښه بوټی ولري؟ یارې انشاءالله چې دغه ځای نه مخ پورته چې څومره دی دا ښه ځنګل لري اندازې نه وتلی ځنګل لري. څومره غر چې زموږ دی د دې نه ښه ځنګلات په ننګرهار کې یو دغه هم نه لري غر هم نه لري. تاسې یادونه وکړه مثلا څېړۍ یا خونه چې ورته وایي اول دا کوم بوټی چې دا نو دا څېړۍ ده دا څېړۍ ده. د دې غرونو په لمنو کې اکثره په بیخ کې چې کوم دي دا څېړۍ او خوند دا شیان خو بیا بره نور کوم بوټي دي؟ دې نه بره چې دي ته منځ ویلی شي نختر دي سرپان دي او دې ته جنغوزو بوټي پکې اسکولیار دي. دغه څومره بوټي چې دا زموږ په علاقه کې شته. ضرور زلمی به وي ځوان به وي دې غره کې به ګرځېدلی. د خوښې بوټی دی پکې کوم یو دی چې ستا ډېر خوښ وي؟ یار زما ډېر چې خوښ دا دې ته نختر وایي. ډېر ښایسته رنګ لري ډېر ښایسته ښکاره کوي ډېر مې خوښ دي.
او هغه کوم بوټی ده چې تر ټولو ډیر عمر ولري؟ هغه ته منځي بوټی ویلی شي، هغه ډېر زیات عمر هم لري. تقریبا څومره عمر به لري؟ تاسو به قصې شوي مشرانو به قصې تقریبا 300 کاله 250 کاله عمر یو بوټی لري. او چې ډېر تر ټولو دنګ وي او هغه هسک بوټی هغه کوم وي؟ هغې ته دنګ چې یو هسک همدا دوه شیونه چې ډېر زیات دنګ دي چې هغې ته منځه ویلی شي او نختر، دا تقریبا د 100 مترو نه بره اوچته بوټي دي. یعنې هغه هم دې غره کې شته نه، لوړو څوکو کې شته دي؟ لوړو څوکو نه دې ګرځي چې تاسو د اندازې نه وتلي ډېر دي، ویښ کې مو لوړ دي، داسې ځنګل لري چې اندازې نه وتې ځنګل لري. په دې لاره روانې خدای مکړه یو څوک راځي تبر ورسره ده، اره ورسره ده، یو شین بوټی پرې کوي، څومره خفه کېږي؟ دې معنې موږ اندازې نه زیات خفه کېږو. زموږ خپل قانون دی دلته موږ دا کړي اوس هم فلحال اسلامي اماراتو په همکارۍ باندې موږ خپله دې ته ټولنه لرو، دې موږ ساتنه کړو، دا موږ والو ته هېچا ته نه پرېږدو. او اسلامي امارات موږ سره ماشاءالله اوږه په اوږه څنګ په څنګ ولاړ دي. ځنګلو قطع کېدو ته موږ نه وچ لرګی او نه شین لرګی څه نه پرېږدو، بیخي پابندي یې زموږ. او خپله د دغه ځنګل په ارزښت او په ګټو کې راته وغږېږي، مثلا د دې هغه ګټه څه ده ستا له نظره؟ د زما نظره اکثره د ځنګل دا ګټه موږ ته ده چې دې باندې بارانونه شي، سیلابونه نه راوځي، زموږ کورونه نه ورانېږي او د اوبه پاس جذب کوي. دې هوا ښه ده، خپله مختدل هوا لري، دا زموږ لپاره ډېره زیاته ګټه ده. نو دې سیمې ته ډېره زیاته په زړه پورې ښکلا هم ورکړې. تاسې وګورئ، یعنې که یوازې موږ ستاسې دغه دوه نقطې نظر ته راوړو، هغه سیمه چې ده سرسبزه ده، دا نه ده، خو د هغې ښکلا ډېره لوړه ده، ډېره لوړه ښکلا لري، ډېره ښایسته ښکلا لري. زموږ علاقه ډېره زیاته ښکلې ده. له تا نه په کشرانو باندې ستا غږ به څه وي؟ دې سیمه کې ستا نه چې کشران دي، ستا غږ به څه وي د ځنګل ساتنې په برخه کې؟ زما به ځنګل ساتنې کې دا په خپلو کشرانو باندې غږ دی چې خپله دا زموږ شتمني چې دا زموږ د پوشته شتمني ده، دا بالکل موږ هېچا ته اجازه نه ورکوو زموږ ځنګل څوکته که یو وي. موږ همدومره په خفه کېږو لکه څنګه چې پلار او مور په خپل بچي خفه کوي. مشران ستاسې غږ اوري، ستاسې غوښتنه به څه وي؟ زموږ غوښتنه دا ده چې اوس موږ ته سړک راتېر شي، دا پاس علاقه زموږ ډېره ښکلې علاقه ده چې دا زموږ ښایست د ټولې دنیا ته ښکاره شي. دلته به خلک بیا سیال رادرومي او خلک به ډېر پروګرامونه پکې کوي. زموږ دا ده چې زموږ ته سړک راتېر شي، ښایسته او سرور او پوخ سړک چې موږ له راشي. ډېره زیاته مننه. تاسو نه مننه. درنو لیدونکو، یو څه چې یادونه ضرور ګڼم، باوره مو شه چې دې سیمې د هوا چې کومه ده، دا نو یو ډول فلتر هوا ده، خوږه هوا ده. دا د همدې بوټو د همدې ځنګلونو برکت دی. ولسونو د اوسېدونکو غوښتنه هم دا ده چې دې سیمې ته غځېدلی سړک دې ورته جوړ شي. رښتیا هم که چېرته دا سړک جوړي نو د ښار او دغه راز د هېواد د نورو ولایتونو هغه سیلانیان به دلته په چکرو راځي، دلته به منظرو ته راځي، د دې سیمو له ښکلاګانو به لیدنه وکړي. نو خپرونه مو جریان لري، ملتیا مو وکړئ. جوړاو خطه په خپلو پاکو وینو او د خښتو زکېږدو درته سرونه، خدایه مسمې کافو مینه د وطن کې چې پرې ووایم د مینې څو بیتونه، چې پرې ووایم د مینې څو بیتونه. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ، د خپرونې هغه وروستیو شیبو ته رارسېدلي، یعنې وروستۍ برخه ده. تاسې د چین ولسوالۍ د پیښې سیمې د اوسېدونکو خبرې واورېدې چې دوی خپله ژمنتیا د ځنګل ساتلو لپاره ډېره وښوده. اوس د همدې ولسوالۍ د ځنګلاتو او څړځایونو مدیر قاري مستقیم په همدغه سیمه کې را سره مخ شو. دوی وخت ناوخت د ځنګلاتو د ساتنې لپاره اقدامات ترسره کوي. نو غواړو چې اوس له ده سره وغږېږو. مدیر صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه. انا خوشحاله ستاسو او ستاسو ټول ټیم ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو ښه لره. موږ د چین ولسوالۍ پیښې سیمې ته لاړو، د سیمې اوسېدونکو سره وغږېدو، ځنګلاتو هغه وضعیت مو له نږدې وکوت. له تاسې اورو چې خپله چین ولسوالۍ کې په څومره ځمکه باندې ځنګلات شتون لري، یعنې او کم بوټي پکې شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چین په ساحه کې 4250 شاوخوا ځنګل لرو، هکټاره، او دلته هر رقم بوټي شته. نختر شته، څېړۍ ده، زیږون دی. په کم اندازه سره تقریبا د ټول غر کې به یو 50 ونې چې اوس راشنې شوي دي، چرغوزو بوټي به یا سلو پورې. نور خو څېړۍ ده او خوند او دا دي که نه؟ څېړۍ ده، خوند دی، ګورګوره ده،
څېړۍ دي دغه ونې لرو دلته. خپله د ځنګل د ساتلو لپاره یعنې د قطع مخنیوي لپاره په ټول ننګرهار کې په ټول هیواد کې یو لړ اقدامات ترسره شول. د اچین ولسوالۍ وضعیت که راته کې مثلا د ځنګل د ساتلو لپاره تاسې او دغه راز په ولسي کچه باندې څه شوي دي؟ دلته خو موږ د مشرانو په امر په اساس باندې قومي کمیټې جوړې کړي دي د غره ساتنې په بابت کې. هغو الحمدلله ښه فعاله دي. موږ په خپله هم ښه ګزمې وو دا اوس هم تاسو سره مخ شو او دونه په وخت سره نظارت کړو. څوک شنه ونه قطع کړه هغوی نه هغه کوي موږ ترې راکوي موږ یې بندیان کوو یا کونه راځي موږ ولسوالۍ له خوا جلب سې لګو او بیا راوړو دلته بندي کوو. او خپله د دې ځنګل د پراختیا لپاره مثلا چې دغه ځنګلات لا وساتات عمومي پراختیا عمومي داسې څه پلان شته؟ دا پلان شته. اوس هم موږ سره په واتساپ کې غږ کړی د ځنګل د چلغوزو دغه ځنګل د چهارمغزو ځنګل په بابت کې موږ ته ځینې مشخص کړی. بل د غرو پارې موږ ته دغه راکړي دي راکړي د نفس ته د راتلونکي کال کې د نورو ولسوالیو ته ورکړي د چلغوزو زړي راکړي دا به غره کې وشنئ د تخم راشین شي بوزغلی آینده یعنې دا پلان کې شته. دا پلان کې شته انشاءالله. خپله د سیمې اوسېدونکو سره چې غږېدو رښتیا هم سیمه ډېره زړه راښکونکې وه. ښکلې سیمه ده. ښکلاګانې هم دا دي چې غرونه اکثره په ځنګلاتو پوښلي دي. خو دغه سیمې ته غځېدلی سړک چې دا رښتیا هم خراب دی کنډو کپر دی. د سیمې اوسېدونکو غوښتنه دا وه چې که دوی دپاره دغه سړکونه ورغول شي جوړ شي دغه کمې سیمې ته چې سړک تېر شوی ده. تاسې خپله د ولسوالۍ مسؤلینو سره داسې مجالسو کې د موضوعات شریک کړي دي ځکه که چېرته دا سړک جوړېږي نو د هغې سیمې ته به د سیلانیانو پام ور وګرځي. نه یوازې د ننګرهار د هېواد د بېلابېلو سیمو خلک به دغلته په چکر او تفریح باندې ځي. داسې موضوع مې یاده کړې کله څه شته دي؟ دا موضوعګانې مې یادې کړي ولسوال صاحب هم هغه سره مې یادې کړې ځکه موږ د غره کې هغه لرې ساحو ته ځو اخري سرحد ساحو ته خلک ډېر مجبوره دي. ما سره یو موبایل کې ویډیو هم شته په زیات اندازه په مشکلات کې ښکېل دي. چېرته دا سړک ځای ته ورسېږي ډېر سیلانه ځي نشتل ته پیښي یک ډنډ ده ډېر سیال ځای دی. اوس هم ډېر اندازه خلک سیال ته راځي خو چونکې سړک دا کوم سړک چې ورته شوی دا هم ډېر خرابه دی چې تنګي پورې تللی تاسو خپله مو لیده او که هغه ځای ته سړک ورسېږي سیلانیان به ډېر زیات شي. مدیر صاحب محترم د ځنګل ساتنې په برخه کې له ولسونو به ستاسې غوښتنه څه وي؟ زموږ ولسونو دا غوښتنه چې موږ سره څوک ځنګل قطع کوي یا کس موږ ته مشخص کړه چې دا کس ځنګل وایي او موږ ته پرې راګوته کړه. دونه زموږ دا غوښتنه او د ولسي خلکو دا غوښتنه بیا دا چې زموږ خلک بیکاره دي چې موږ ته د کار زمینه برابره شي. هغو دا غوښتنه موږ نه کوو. نو ډېره زیاته مننه مدیر صاحب. الله مو ښه لره. حاضر شوئ مرکه مو راسره وکړه. مننه. الله مو نازه والله خوشحاله کړه هر کله راشي. دا مینه شدا ایمان ځان لره بولم را سره د چې په زړه د وطن مینه زما روح پرې تازه کېږي او ځلېږي زه چې وینم د وطن شنه منظرونه خدایا مس مې کافو مینه د وطن کې چې پرې ووایم د مینې څو بیتونه چې پرې ووایم د مینې څو بیتونه. درنو لیدونکو له تاسې ډېره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو زموږ خپرونه ننداره کړه ومو کتله. زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې چمتو شوې وه هم دومره وه. د الله په امان.